अस्सलामुअलैकुम मलगरू द क्रिकेट मिनवाल लपारा ब्रेकिंग न्यूज़ द क्रिकेट د मिनوال لپاره د خوشحالي خبر د ایشیا کپ په اړه کې بالکل اخیری فیصله وشوه. ایشیا کپ په سوم تاریخ باندې شروع کیږي. د ایشیا کپ سو میچونو په پاکستان کې کیږي. نو ټول معلومات تر لپاره دی ویډیو کې در کوم. نو ویډیو راستر اخیره پوری وګورئ. د ټولو د کرکټ مینوال لپاره د خوشحالي خبردار چې اوس د ایشیا کپ مسله ختم شو او د ایشیا کپ په اړه کې بالکل اخیری او کنفرم فیصله وشوه. پرون په میټینګ کې دا فیصله شوې د بي سي سي آی انډیا کرکټ بورډ او ټول کرکټ بورډونو په دې باندې راضي شوي دي. د پاکستان هایبریډ ماډل یې قبول کړی دی. نو اوس په د ایشیا کپ اولنی سلور میچونه په پاکستان کې کیږي او باقی د ایشیا کپ 9 میچونه په سریلانکا کې تر سره کیږي. د ایشیا کپ آغاز شروع به د سپتمبر د میاشتې په 2 تاریخ باندې کیږي چې د ایشیا کپ اولنی سلور میچونه مکمل کېدو نه بعد به د ایشیا کپ 2 راوند په سریلانکا کې تر سره کیږي. سکل به ایشیا کپ په وان ډے فارمیټ کې کیږي یعنی د 50 اورونو لوبه وکیږي. د ایشیا کپ د باقی نور میچونه په سریلانکا کې په دې دوه خارونو کې کیږي. په کولمبو او په دمبولا کې به د 9 میچونه د ایشیا کپ تر سره کیږي. په پاکستان کې د ایشیا کپ صرف سلور میچونه کیږي او دغه سلور میچونه به صرف او صرف په قذافی سټیډیم لاهور کې کیږي. نو سلور 15 میاشتو راځي چې پاکستان او د انډیا کرکټ بورډ په ایشیا کپ باندې کوم جګړه او لانجه او هغه ختم شو او د ایشیا کپ چې کومه مسلې وي هغه ټول ختم شوي. د پاکستان هایبریډ ماډل نو بعد اوس په پاکستان د ورلد کپ د لپاره انډیا ته هم ځي. د پاکستان د هایبریډ ماډل د براډکاسټر او د ورلد کپ د وجه ومنل شو. ځکه چې پاکستان د هایبریډ ماډل نه ومنل شو نو بیا پاکستان کرکټ ټیم د ورلد کپ د لپاره هم انډیا ته نه تو او یا خپل میچونه په نیوټرل وینیو باندې کولې. او بل براډکاسټر سٹار سپورټ د طرفه په ایجې شاو په انډیا کرکټ بورډ باندې ډېر سخت پریشر نو سٹار سپورټس ټي والا دا مخامخ ویلو چې موږ ته خامخه د انډیا او د پاکستان میچ فکر دی په ایشیا کپ کې هم او په ورلد کپ کې هم. یو طرف ته پاکستان ته کامیابی ملاو شو چې د پاکستان هایبریډ ماډل ومنل شو د ایشیا کپ سلور میچونو په پاکستان کې وي او بل طرف ته انډیا ته هم کامیابی ملاو شو. انډیا ته په دې باندې کامیابی ملاو شو چې اوس به د ورلد کپ لپاره پاکستان کرکټ ټیم انډیا ته ځي. نو دا ټولو کرکټ مینوال لپاره د خوشحالي خبر دی چې د ایشیا کپ په اړه کې ټولي لانجې ختم شوې. په ایشیا کپ کې به 14 میچونه کیږي چې د ایشیا کپ آغاز شروع به د سپتمبر په میاشت کې په 2 تاریخ باندې کیږي چې په پاکستان کې به سلور میچونه کیږي. باقي د ایشیا کپ 9 میچونه به د سریلانکا په دوه خارونو کولمبو او دمبولا کې تر سره کیږي. یو ځل بیا ټول کرکټ مینوال ته ډېر مبارک شه چې د ایشیا کپ په اړه کې ټولي لانجې او قصې ختم شوې. نن یا سبا د ورلد کپ شیډول هم اعلانېږي. کړه ورلد کپ شیډول اعلان شو نو زه تاسو له ضروری اپډیټس درکوم. د ایشیا کپ شیډول به هم ډیر زر مخې ته راشي چې په پاکستان کې به کم ټیمانو ترمنځ سلور میچونه کیږي او په شیډول کې به دا هم ښودل کیږي چې پاکستان ته کم سلور ټیمونه راځي رقم سلور ټیمانو ترمنځ او په پاکستان کې دا سلور میچونه تر سره کیږي. نو د ایشیا کپ پورا شیډول ډیر زر روان دی. ان شاء الله چې دا شیډول اعلان شون زه تاسو بیا ضروری خبروم. نو بس د ایشیا کپ په اړه کې بالکل اخیری ډیسیژن اخیری فیصله وشوه. د ویډیو د کتلو ډیره مننه. دا ویډیو د نورو کرکټ مینوال سره ضروری شیر کړئ. ملاویږو په بل ویډیو کې. د الله حفامان.